ورځ حضرت عیسی علیه السلام په لاره باندې خپل ملګرو سره روانو په سفر باندې یو منطقې ته یو علاقې ته چې کله ورسېدل نو ګوري چې د واده پروګرام دی، خلک د خوشحالیانې کوي، خاندي او خنداګانې دي او ډولکي دي، سورنا ده. نو عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو نه پوښتنه کوي، ای زما ملګرو دا څوک دی او څه شی کوي؟ دا ملګري ورته وایي دا خو د یو ځوان واده دی او خوشحالیانې کوي. حضرت عیسی علیه السلام د لږ سوچ نه بعد ورته وویل دلته خو نن خوشحالۍ ده او خلک خاندي او خو سبا ته به دلته غم وي او خلک به بیا ژاړي، خفګان به وي. عیسی علیه السلام چې دا خبره وکړله بس د دغه ځای نه بیا روان شو. چې کله روان شو هغه ملګري په تعجب کې شول، حیران شو چې دا څنګه خبره وکړه. ورته ویل چې دا به سبا ته ځکه خفګان او ځکه به خلک به جاړي چې دا د کومه دا ناوي چې دا ناوي دا به الله جل جلاله د واده په شپه باندې مړه کوي او وفات کیږي، او چې ناوي مړه شي خلکو باندې خفګان نه شي، ویره او ژړا به وي. نو ملګري ډېر تعجب کې شو چې عیسی علیه السلام دا څنګه خبره وکړله. انبیاء کرامو ته الله تعالی د وحي په ذریعه باندې دا معلوموي او ښیي ورته. نو چې کله الله جل د عیسی علیه السلام دغه ځای لاړو، دا ملګري لاړل هغه ځای ته، دغه په سبا باندې د واده ځای ته لاړل چې دا به سبا دلته غم وي او خفګان به وي. عیسی علیه السلام خو پیغمبر دی، خو دروغ نه وایي. چې ګوري سبا ته هغه منطقې ته ورغله کوم ځای کې چې واده و، هغلته خفګان نه و، نه ژړا وه نه مرګ و، ناوې هم جګه جوړه وه، ځوان هم جګ جوړ و، خلک هم خندل، جړاګانې نه وې. نو هغه ملګري بیا راغله حضرت عیسی علیه السلام ته وویل چې ای د الله پیغمبره تاسو خو ویلي چې دلته به سبا ته جړاګانې وي، سبا ته به خفګان وي او خلک به په ویر اخته وي او دا ناوې به مړه کېږي، خو مړه نه شوه. عیسی علیه السلام ډېر زیات حیران شو چې ما ته خو الله جل جلاله فرمایل چې دا ناوې به مړه کېږي، دا ولې نه ده مړه شوې؟ هغه را روان شو خپلو ملګرو سره، راځئ چې پوښتنه وکړو چې دا ولې نه ده مړه او دا څه خبره شوې ده. کله چې عیسی علیه السلام د خپلو ملګرو سره هغه منطقې هغه ځای ته ورسېدلو، پوښتنه وکړه چې ناوې چېرته ده، زوم چېرته دی. کله چې دواړه راوغوښتل نو عیسی علیه السلام ترې یو څو پوښتنې وکړلې چې تاسو بېګا کوم یو داسې خاص عمل کړی چې د هغې په وجه الله جل جلاله دا ناوې د مرګ نه بچ کړې ده. ما ته الله تعالی پرون ویلو چې دا ناوې به مړه کېږي، دا ناوې به مړه کېږي او خلکو به دلته سبا ته به ژړا وي او خفګان به وي. نو داسې کوم عمل کړی دی چې الله جل جلاله د هغې عمل په وجه د دې ناوې عمر اوږد کړی دی او الله تعالی هغه مرګ نیټه وروسته کړې ده. کوم عمل د څه شی هم کړي؟ ناوې او خاوند د ښځې ځوان چې سوچ کړی دی، ذهن ته دومره خاص عمل نه دی راغلی، خو ډېر سوچ نه بعد دا ناوې ورته وایي زه او خاوند په دواړه په کوټه کې ناستو، حلوا مو خوړله. په دغه وخت کې یو کس دروازه ټک ټک کړله، یو فقیر او غریب انسان و ملنګ و آواز یې وکړو چې د څو ورځو نه نهر یم څه مې نه دي خوړلي، که څه شی په کور کې راوباسئ. وایي ما سره په لاس کې حلوا وه، وایي دا مې د خپل خاوند ته ورکړه چې دا به دې فقیر ته ورکړو، دا به وخوري او خېټه به یې مړه شي، دا ورته ورکړه. وایي دغه حلوا مې هغه فقیر ته ورکړه، هغه خوړلې ده. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایل بس تا دغه کار کړی دی، دا صدقه دې کړې ده د الله جل جلاله د رضا دپاره، تا د الله په مخلوق باندې رحم کړی دی، الله جل جلاله ستا عمر اوږد کړی دی. ګوره عزتمندو مسلمانانو چې هغه خپل خوړلې صدقې خوراک هغه حلوا یې صدقه کړله، الله جل جلاله په عمر کې برکت واچوي. که غواړې چې په عمرونو کې هم برکت پیدا شي، که غواړې چې عمرونه اوږد شي او عمر مو، ګوره صدقې نور ډېر زیات فضایل دي، خو یو فضیلت دا دی چې الله جل جلاله به په عمر کې برکت واچوي، الله تعالی به عمر اوږد کړي، د آفات او بلیاتو نه به ستا د عمر او ژوند به خلاصي. کله چې دوی دا خبرې کولې عیسی علیه السلام او د ښځې او د ناوې خبرې کولې، په دغه وخت کې یو مار د ښځې د بسترې لاندې ورغه تېر شو، راووت ورتلنه. نو هغه مار یې راونیول مړ کړو. نو عیسی علیه السلام ورته وفرمایل د دغه مار د لاسه به ستا مرګ و، دا مار رالېږلی الله تعالی چې دا به تا چیچي ټک به درکوي، ته به مړه کېږي. دا چې کله صدقه ورکړله الله تعالی دې مار ته حکم وکړو چې ګوره ټک ورنه کړي، ستا د مرګ نیټې وروسته کړله. نو عزتمندو کم از کم ګاونډ کې وګورئ، خپلو خپلوانو کې لاولنی نبی علیه السلام فرمایي بهترینه صدقه هغه چې په خپل ځان باندې وشي. بعضې خلک شومپړخان وي، بخیلان وي، په خپل ځان باندې مصرف نه کوي، په خپل ځان باندې. نو بهترینه صدقه هغه چې په خپل ځان وکړي، بیا د خپل ځان په دویم قدم کې په خپل اهل او عیال باندې وکړي، په خپلو بچو باندې مور او پلار باندې خرچه وکړي، او د هغې نه ورپسې راتېر شي چې هغوی په وس کې ښیي، هغوی باندې خرچه کړي، بیا په درېیم قدم کې په خپلو خپلوانو باندې باید سړی صدقه وکړي، او خپلو خپلوانو نه په څلورم قدم کې بیا پردي خلک دي، هغه چې یا د همسایهګانو یا نور، دوی باندې صدقه وکړي. نو صدقې باندې انتهایي زیات تاسو باید ټول موږ تاسو باید توجه ورته وکړو، ځکه دې سره دا الله جل جلاله غضب او غصه دا ختمېږي.